ګرانو نازولو ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ راغلی وای چې خپل درس ته غوږ ونیسئ. درس به بیا څنګه پیل کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین. ستاسو د نن ورځې درس د ری حرف دی. ری ټکی نه لري او داسې لیکل کیږي. کلماتو کې درې غږه لري: را، ری، رو. را، ری، رو. را لکه د رسم په کلمه کې. را، رسم. دغه لاس ته وګورئ چې تختې په سر رسم وباسي. رسم. را، رسم. ری د رسم په کلمه کې د را غږ کړي. رسم، رسم. او په انګلیسي کې ورته دراونګ وایي. دراونګ. رسم کولو ته په انګلیسي کې دراونګ وایي. ری د رسم په کلمه کې د را غږ کړي. او ری د ریل په کلمه کې د ری غږ کړي. ریل، ریل. ری، ریل. او په انګلیسي کې ورته ترین وایي. دې ریل ته وګورئ څنګه چټک تیریږي. ریل، ری، ریل. ریل خو تاسو پوهیږئ چې د سرویس نه د نورو موټرو نه توپیر لري، اوږد وي. ریل. او ری د رود په کلمه کې رو غږ کړي. ری د رود په کلمه کې د رو غږ کړي. رود یا دریاب ته په انګلیسي کې ریور وایي. ریور. ری د رود په کلمه کې د رو غږ کړي. ما تاسو ته وویل چې ری د نورو حرفونو په شان درې غږه لري: را، ری، رو. دلته ری د رود په کلمه کې د رو غږ کړي. رود یا دریاب چې په انګلیسي کې ورته څه وایي؟ ریور وایي. آفرین. ریور. ګرانو خوږو ماشومانو، تاسو د نن ورځې درس چې د ری حرف و دلته پای ته رسیږي او د تاسو وخت پوره دی. نور نو ما په خدای سپارم. د خدای پامان.